بلې خپل ځون خبره درته وکړو اوس زه چې مدرسې ته لاړم ساینس شرعي جامې کول مې چې کله مې ناروغ نم په چوټي باندې بابا جي ته وویل چې ته کله مولوي کېږې ما ورته ویل چې بابا مو ته خو 15 شپې ښکلایانې راپورته دي بابا مې کلیوالي علاقې سړی و داسې د دین سره د علم سره نسبت نو دې د دعوت تبلیغ سره نسبت و نو په دا چار باندې داسې پې وکړه ویل چې دومره ټولې نه پوهې دي پرېږده ور سبق زنور ګرځوه نه چې سبق ومومي بس په دغه ځای بس کړه مو چېرې بس کوله مو ته الله تعالی شانې وه زه سبق ته تلم دا یې څونه دومره ګیلومان شه چې خرچه خو پرېږده څلور میانه سره کو خو د هغې نه بعد نو ادې مې ورته څه پیسې راکړې چې زمونه په دا لور شه مر و د بچي په مابین شه چې کیم محبت ده د هغې دنیا شه الفاظ نشته چې ترجمه یې میر مې څه خوري وکړلې یې خرڅې که دا شی دا شی نو چې زه سبق ته وګورو ته ولې بیا سبق ته راوسنه داسې وخت راغی چې کله مې شپېږمه درجه وه د مې شپې علاقه شي چې کوم امام و د جامع مسجد امام و ډېر فقهي شوي و افغانستان ته روان و ویل چې هلې افغانستان و چې مې فقهي شوي د افغانستان ته ځم وایي چې بهرني به جمعې له منځ څخه پورته چې سعید و زه په چوټي راغلم جمعې په ورځ باندې چې کله بیان ته کښېنستل د مې مشران راغلي وي مخې صوفیشن اوس دی او په منبر باندې بیان کړو او بیان داسې ورته په زړه لکه نن ورځ په شب معراج مې بیان کړو چې الله رسول په شب معراج څرنګه تلله و داسې په صوب شه کتل بابا جي باندې ما نظر وایل شړک سترګې نویش کېدلې خو چې کله بیان بس خطبه وویله شوه جمعې لمونځ وشو زه روان وم کیر طرف ته دی د کیر نه بار په لیار شي داسې بسکوټ یې اغوستي غریبات و مخې د بسکوټ یې اغوستي او په لیار شه ته ویلوړ ده ورې سره میلاو شو غیر کې باندې بدله کړه او په ژړو لګیا شي چې سمونه ده خو ټول عالم دې شو او ما ورته سره ډېر سیدای کړه بچیا مو معاف کړه زه په مجرمي مو معاف کړه هغې سره بدله او په ژړو لګیا ورته چې نه بابا داسې کوې وایي چې زمونه ټول نشه یو زوی یې څه هغه کوه څرنګه دې خوښه ده ته خو الله تو ته علم درکړي هر مېر و پلور خوښېږي په دې باندې چې آخرت په سترګې وي دا په دا خوښېږي خوښي نه ژړل ورته چې بابا د مو خو یار ونداره چې وخت خو مې داسې تېر کړه واقعي خبره ده په دغې روسې باندې مې ټکټرون ډکول د خښته بجري نه مې ټکټرون ډکول مشکره مې وکوله په دا چوټېږي نو مې چا پیسې جمع کړې وې زه به تلل مدرسې ته خو دا مې وکړې توپینه کول خو د بېغې باندې مو وخت تر تېرول حالات مې تېر کړل دې علاقې طرف ته د بټۍ ډېرې دي بټۍ شي مې مزدورا کوله دا چې کوم ټکټرون کسونه یې کاپ نه کړو ټپي یې په سر وکړو چا سره خبرې نه کوله خپله مزدورا مې کوله مخې ته مې یو بازار مخې ته پرېږدو هغه کسونه کله چې راوړشل ځان نه مې ټپي یې په سمبېړ وله چې ته خو غږېږه نه وویل چې تاسې ته څه پته ده ته چې دې بچې نه ته خو زوی ته راوړی بابا جي مې ورته ویل چې زمونه مو تو سره ډېره سیدایي کړې ده مو معاف کوه ته نن ښه یو زوی دې غوندې کوم ورته ویل چې بابا زه خو په کوړه خاټک شه سبق وي په دارالعلوم حقاني شي سبق وي وایي چې زمونه دیوبند دی چې یې کړه وم ځکه مې خرڅوله او په تو باندې مې سبق وي بلکل زمونه عزتمند دې څه وشوه پورې محنت مې لګیا کړل هغه وخت راغی چې مور بغړې ته لږکي وخت وکړ بابا جي مې بیمور و د باندې په هسپتال شو ورور مې ټلیفون ورته وکړو چې بابا دې په اخر مې دونه ورسوه میر د قرات د تجوید الامتحان لګیا و هغه مې پرېږدو چې شپه ورته رسېدل وده ته ودرېدل ودر ته وکتل ویې ژړل وایي چې زمانه مو د رب سره وعده کړې ده چې دومره مې نه مړی چې صرف تو بغړې دې لیدلې ته واپس لوټ شه واپس لوټ شه ته خپل سبق پیره کوه په هغه شپه باندې بیا روان شم عزتمند دی چې کله مې په دستر باندې ورځ راغلله الله ده ته صحت ورکړي داسې ورځ چې راغله دی خوښي و دا یې ډېره خوښېدل او به د سیر میاشتې بعد د دنیا نه لاړو او سفاري وکړو عزتمند دی ناقدره خلکو ته الله علم نه ورکوي دغه علم سره به حالات رسي د دغه سره به تکلیفات رسي د
जरा मुश्किलात रसी वो पाशे जाम कर मखे तरफ तसे पसट में नर गोरे पसट बंदे में नर गोरे वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का वक्त रो अली जिदा से हरावा तो पसार बंदे हो लगाई दागा ताजवा तो पसार बंदे क्षे गई जिकिम दे इल्म ताजदा इज्जत मंदे दाना कदर खल के ताला लगाई ऊपर इज्जत मंदे दा और फर्दी जहान दा और मालांगा तेरे जो को बादशाह तेरे जी असल जिंदगी खुद मरना बाद जिंदगी लो असल जिंदगी खुद आखिरत जिंदगी लो बल बच्चे बंदे दे कुरान हुई इल्म दे पूछू बेखुश बशार बंदे दे रसी या अल्लाह यो अदालत तजाज़ दे पेशी उसी अदर शरीफिये न चले जी अदर से दराहिम न चले जी अदर से दीनार न चले जी अदर से इज्जतमंदे वकालत न चले जी यो अदालत ता अदालत से दीजिए पेशी उसी वो फैसला दे नाकामी उसी दे जहन्नम बिया अपील नष्ट दे दुनिया और लोन दे बल अदालत ता अपील करे बल अदालत ता अपील बदो न्याय से कुछ यो अदालत केस बोई के बल तलोड़ से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ता पाबंद हो रहा से और रब यो अदालत ता आज से दे पेशी तो पता है का बल बचे से आलमों भी अदालत ते केस बोई किया वो तो बिया बारीगिरी पकीम अमल बंदे वल बच्चे से दे चिदा से खलफी वल बच्चे से दे चालमों व हाफिज़ों भी फैसला दे जहन्नम दे चूशी वो फैसला दे वजूब फैसला उशी वो हाफिज से उधर रेजी मौली से उधर रेजी और अब दा चाप हक से दे जहन्नम फैसला उला दे मुकलोड़ा तेरे खोरी करिए नीश के दायरा में जिदा जहन्नम तसीउज जन्नत तसम और अबा तो रसूल फरमान الرسول ده لاس كسون ده حافظ القرآن بصفارش جنات نصيب ربا درس جنات لا ورتي ورسا جنات تقدر سرا بيزا ورسا جنات لاس اغا كسون چه جهنم بواجه بي ده حافظ القرآن ده خاندانا اخ بصفارش من ده جنات تدريبي اغا عمال دي واغا خلقي كي شفا آخرات بنده نظر بي اغا عمال دي واغا خلقي كي شفا آخرات بنده نظر بي بل بچه تا داسه فیصله و داسه نیاتو کا که ده رب پاتا لفشه ده کشتر شویا ورستنه ده نسی چه بابا وقت داسه انتظام ورتاو کا داسه فیصله ورتاو کا اخبر بچه بند علم وکیه تفسیر کبیری و واقعالی کریه عیسی علیہ السلام پا انبیاء کرام شاغا نبیدا کہ اللہ مردگون ارتشان دیکھول دا معجزہ وروا یو قبر تیر شپا بند عذاب لگیا دا سواق پاک پر ہویا قبر دے جنت تو غشادو رحمتینا کو ورشی دے انواراتینا ڈاکتا عیسی علیہ السلام رابطوی اور ابا راس دا دے قبر چشتان خمولی دلاو چپا عذاب شمبتلاو ویس دے پر عذاب در شولا عیسی علیہ السلام خدا خبره پیو چې دنیا ته خطونه نه چې اعمال یې کړي ځکه چې د الله دستور دادا چې ځل په مارچ سترګې پټه شي بیا د دنیا ته نشته حضرت جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ جابر رضی الله تعالی عنہ پلور احد میدان سے شهید شو پلوری احد میدان سے شهید شو بلندر غم جان و خفا الله رسول ته چې جابر ویل خفا دی بابا جی په شهادت مرګ باندې وچنا دی بابا جی په مرګ شهادت نه بلکې په دې باندې چې ډېر قرضې کوچینه ډېر قرضې کوچینه وشي درته ونه شي چې ته پلور سره لاس باندې ملاقات کړه نو سیه ورته ویلي دي ته پلور څه جواب کړه چې یا رسول الله سلام کې ترمذی شریف حدیث دا الله رسول ته چې جابر بیچار باندې شهادت نه بعد ته پلور په جنت شهودارو په پښتنه ونه وکړه عبد الله وړا سار باندې د چې د پیره وړا څه غوړې بیچار عبد الله ته پتا شته جابر ته پتا شته چې ته پلور څه غوښتل چې نه چې ته پلور دا غوښتل چې اورا بیا مې دنیا ته واپس کړي ته په نوم باندې زندگی ته ومه تو په نوم باندې شهادت بیا مې دنیا ته ولاړه برابر نوول چې د مودا قانون او دستور د یو انسان ته زندگی ورکو بیا دنیا ته ارتاګ نشتا عیسی علیہ السلام په خبره پیو چې دنیا ته بیا ارتاګ نشتا پتا کوي رب تاسو کړی دي دې د سړی د قبر عذابونه غره شو دا الله پاک ورته چې عیسی دا ډېر ګناهګار انسان دا ډېر بدکردار انسان کله چې دای مرشد په د په حق شه د عذاب فیصله وکړه چې په د په تیر شه بچای پیدا شو
apa chai istos patara veru istos en pachita bismillah vela which kada wadi ki masum bachi wada jo bazar rahman wa rahim ye taun ko muzaka bonde mut haya rogla chi ko muzaka londe de kulor ka salo verko haya rogla mobile sala badala kara idak man de khale bal bachina aliman jod kiye khale bal bachina hafizon jod kiye idak man de dini madrase zyote kiye dini madrase jaise deri da khalko der jodeji udagere par batoniya tina kai inshallah فتر وقت بندتے باو سے باشا میں انشاءاللہ آئندہ زندگی دے اللہ احکامات ودے حضور طریقے مطابق جوڑا کی ودور زینا عزت مند چیگے جینا فائدہ میں پاسٹائی کہ بدر زور شمیشتے باو بسفقل اللہ تا فتر وقت بندے بیشتو سراب در غفور الرحیم ذات تا مولانا روم رحمت اللہ علیہ والواقعار نقل کریدو مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمائی ویجوے ده حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ په دور کې یو ګلوکار سندرې ویلې یو ګلوکار سندرې ویلې دا داسې اواز و چې خلکو د په اواز باندې ماینوي پر جمع کېدل وې دا د ذریعه معاش جوړه شوې وه وی چې دی کله بوډا شو په خوله یو غوښه نه شو کوتی وی چې په دې وخت کې دته فقر راغله فقر راغی غربت راغی وی انګریزي ته په فکر ده کله روژه راغلی یو سان ته شو په ژړو لګیا شو وی چې وربا مخلوق سو پرېږده ومتخ علیکې زه جوړه تر سره کوم ربا وایي چې ته معاف کې وکړه نه مې وکړې معاف هغه خپل سامان دې ګانې بجانې روغوښت یو قبرستان ته لوړ واز انشاءالله ته ګړېږي اوس ول زوی ورته کوي چې ربه معاف مې کا په یو زمان باندې پوسټ کې بیا ولاړ د عمر رضی الله تعالی عنہ دور ده عمر رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین ده بادشاہي چې کوم امور دې پاله بیا ده دا وی چې موږ د خیبر خرابه وکړو دا ټیم د مو د خیبر نو چې بیا مو زور ساتو چې بیا خیبر بیا مې زور ساتو چې بیا چې اخر شي انسان ته چې کله سمجھتن وی چې سترګه مې ترلا وی چې غیب نه وزر باندې وشو چې عمر چیک شاه په دې پور کې قبرستان کې حوالی دا دې پورا انتظام وکړ 700 دینار یا در مزکا وای چې سره دې خپل رب نه لري کړو 70 سال دې خپل رب نه لري کړو مخ نه دی